په هرات کې خطرناک او مرګونی برید شوی. دغه برید د چا لخوا پر چا شوی او په لغمان کې د اسلامي امارت د مهمې غونډې وروستي جزئیات خپاره شوي. درنو لیدونکو ستړي مشئ. د مقاومت ډلې په هرات کې د اسلامي امارت پر سرتیرو د برید خبر ورکړی. د افغانستان د مقاومت په نوم ډلې یادونه کړې چې په هرات کې یې د اسلامي امارت پر سرتیرو د برید په ترڅ کې د دغې ډلې دوه جنګیالي وژلي دي. نوموړې ډلې د یونۍ یا یکشنبې پر ورځ د لیندۍ پر 18مه په یوې خبرپاڼه کې یادونه کړې چې دا برید تېره شپه د هرات فرقې ته نږدې په پوسته کاریزک سیمه کې شوی دی. د دغې ډلې په وینا په دغه برید کې د دوی ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. اسلامي امارت تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. 2 ورځې مخکې هم یادې ډلې په کندوز کې د اسلامي امارت د یو سرتیري د وژلو یادونه کړې وه. پر اسلامي امارت د مخالفو ډلو بریدونه ډیر شوي دي. 2 ورځې مخکې د افغانستان د خپلواکۍ ډلې په پروان کې د اسلامي امارت د 2 سرتیرو د وژلو یادونه کړې وه. د لغمان سیمه ایزې سرچینې وایي چې اسلامي امارت په دغه ولایت کې یو شمېر ځوانان له اسلامي امارت څخه ملاتړ ته هڅولي دي. سرچینو د یونۍ یا یکشنبې پر ورځ د لیندۍ پر 18مه اشتسوب ورځپاڼې ته ویلي چې د لغمان لپاره د اسلامي امارت د رسنیو او کلتور مشر 13 ورځ له یو شمېر ځوانانو سره ناسته کړې او له هغوی غوښتي چې د اسلامي امارت په ګټه تبلیغات وکړي. د سرچینو په وینا د لغمان د رسنیو او کلتور مشر عبدالنور رسولي ټینګار کړی چې د اسلامي امارت د واک د بقا لپاره د ټولیزو اندونو تبلیغ او کنټرول ته اړتیا ده. اسلامي امارت د یاد ولایت له ځوانانو غوښتي چې په منظم ډول د رسنیو او کلتور ریاست په غونډو کې ګډون وکړي. اسلامي امارت له دې مخکې په ولایتونو کې له خبریالانو غوښتي وو تر څو د اسلامي امارت په ګټه تبلیغات وکړي. اسلامي امارت د خپلې واکمنۍ له تیرو 3 کلونو راهیسې پر دوی نیوګر ځپلي او د زور له لارې خپل پروګرامونه پر وګړو پلي کړي دي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.